أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة 2 نمبر آیت. مخی آیت کی الله جل جلاله دا فرمایل چې قرآن کریم دا کامل کتاب، هیڅ قسم شک او هیڅ قسم نقصان په دې کتاب کې نشته. الکتاب دا الف لام دا د کمال د پاره دي. نو په دنیا کې محترمو چې څومره کتابونه دي هغې کې به ګورئ خامخا نقصان وي. که څوک دا ووایي چې یاره زما د استاد کتاب یا زمونږ د ډلې کتاب دا د خطایۍ نه پاک دی او هیڅ قسمه خطایي پکې نشته، نو دا ګورئ قرآن کریم سره برابرول دي. ځکه الکتاب کامل کتاب چې د خطاګانو نه پاک دی خو صرف قرآن کریم دی. نو که اوس ته د بل کتاب باره کې دا عقیده ولري چې هغه هم د خطایۍ نه پاک دی، نو دا خو بیا د قرآن کریم سره برابر شو. د دې وجې نه یو کتاب هم داسې نشته چې به د خطاګانو نه پاکي سوا د قرآن کریم نه. نو الکتاب قرآن کریم دی. دی وجه نه علماو ویلیم دي کنه چې قرآن کریم په شانتي کتاب داسې بل نشته. یو شاعر دا ویلی دي، وی جمیع الکتب من قرأها، جمیع الکتب من قرأها ملال او فتور او سآمه. وی څومره کتابونه دنیا کې دي که دا ټول چا ولوستل نو دی کې صرف ساډوبې دی او سردردې دی او پریشانی ده. سوا هذا الكتاب فإن فيه عجائب لا تمل إلى القيامة. سوا د دې قرآن کریم نه چې په دې کې څومره عجایب او غرایب دي دا تر قیامته پورې نه ختمیږي. ډېره ښه خبره کړې ده چې ټول کتابونه چې انسان لولي واقعي خبره ده. تاسو ګورئ محترمو، که د سیرت کتابي یا بل یا د دنیا کتابي یا نحو ده یا صرف ته انسان چې دوه درې ځله ووایي به زړی ته موړ شي. ځکه هغې کې بعضې خبرې د انسانانو او قرآن کریم خو ټولې د الله خبرې دي، نو هغې نه انسان نه مړېږي. که حافظان دي ګوره بار بار یې وایي او که علما دي تفسیرونه کوي نو په څو جلدونو کې تفسیرونه دي او څوک د قرآن کریم نه ماړه نه شو. نو الکتاب دا کامل کتاب دی، دې کې څه نقصان نشته. د دوه صفته شو، یو دا چې مرتبه اوچته د هغې کې ذالکه کې اشاره شو هغې ته، او بل کامل کتاب. دریم صفت الله فرمایي لا ریب فیه، لا ریب هیڅ شک نشته دی فیه د دې په نازلېدلو کې د الله جل جلاله د طرفه. من لا ریب فی تنزیله من رب العالمین، د الله جل جلاله د طرفه د دې په نازلېدلو کې څه شک نشته. لکه دا معنا محترمو تاسو ګورئ الف لام میم سجده 21مه سپاره کې 2 آیت کې ذکر ده. الله فرمایي الف لام میم او تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. الله فرمایي د دې قرآن کریم د نازلېدلو کې هیڅ شک نشته چې دا د رب العالمین د طرفه نازل دی. نو لا ریب فی تنزیله، د دې په نازلېدلو کې څه شک نشته. اشاره د دې ته چې ګورئ دا قرآن کریم د بره نه راغلی دی، دا چرته د نبی علیه السلام خپلې خبرې نه دي، نه دا د جبریل کلام دی، نه چرته د ونو او د بوټو اوازونه دي، نه چرته کاڼو نه راوتي الفاظ دي، بلکې لا ریب فیه د دې په نازلېدلو کې هیڅ شک نشته دی چې دا الله جل جلاله د بره نه نازل کړی دی. دې نه دا فایده هم ګوره معلومیږي محترمو چې الله جل جلاله بره دی. که بره نه وي نو دا قرآن کریم یې د بره نه ولې نازلولو؟ د عرش نه بره دی، څنګه چې د هغه شان سره ښایي او علم او قدرت او طاقت قوت دا د الله ارضی کې دی، خو لیکن د ذات په لحاظ سره الله جل جلاله د عرش نه بره دی. اوس بعضې خلک دلته سوال کوي چې یاره رستو خو راځي چې وان کنتم فی ریب، همدې سورة البقره کې یو څو آیتونه بعد د 3 رکوع کې
مشرکین ته الله فرمایي که تاسو په دې کې شک کوئ نو زه تاسو هم د دې په شان یو صورت راوړئ. نو دلته خو شک پکې نشته. اول ته وایي که تاسو پکې شک کوئ. نو د هغې جواب بعضې اهل علم داسې کوي چې دا لا ریبه دا اخبار په معنا د انشاء سره دی، معنا لا ترتابو فیه، تاسو په دې کې شک مه کوئ. ځکه محترمو د قرآن کریم د حقانیت داسې دلایل شته چې هغې کې انسان سوچ وکړي نو خپله دا شک ختمیږي. که چېرته بالفرض هغه شک کوي نو هغه شک هم کلا شک دی، ځکه چې قرآن کریم کې ادله او دلایل داسې شته چې هغه د انسان شک ختموي. ګوره تر ننه پورې 1445 سالو شو، 1444 پوره شو، 45 شروع شو او تر اوسه د قرآن کریم مقابله چا نه ده کړې. نو که دا د الله د طرفه نه وي نو په کار ده چې انسانانو هم دا جوړ کړی وي. لکه قرآن کې بار بار الله جل جلاله دا چیلنجونه ورکړي دي لیکن چا مقابله نه ده کړې. نو لا ریب فیه، قرآن کریم کې هیڅ شک نشته، دا د الله د طرفه نازل شوی کتاب دی. نو دا درې صفات شو محترم. یو دا دی چې دا رتبه اوچته ده، بل الکتاب دی، بل د دې په نزول کې څه شک نشته. څلورم صفت هغه ان شاء الله العزیز آینده درس کې به بیان شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.